السلام علیکم ګرانو زده کوونکو ګلالیو ماشومانو د نن ورځې درس ته هم ښه راغلاست. زه صفي الله حکیمي یم ستاسو د ریاضي استاد. نن به موږ او تاسې د لومړي څپرکي عبارتي پوښتنې هم حل کړو. ستاسو د کتاب 10مه پاڼه او 4م لوست دی او د دې درسونو 18مه برخه ده. ښه، نن به موږ او تاسې عبارتي پوښتنې حل کړو. عبارتي پوښتنو باندې تاسې پوهیږئ چې تاسو ته سوالونه د عبارت په شکل یا د لیکلو په شکل در مخته کوي او تاسې به یې خپله پیدا کوئ چې کوم معلومات راواخلئ او له کوم معلوماتو نه ګټه واخلئ تر څو چې سوال حل کړی شئ. په دې سوال کې تاسو وینئ چې په یو بڼ کې 1,18,604 ونې کېنول شوي دي. د مختلفو پیښو له امله یو شمېر ونې وچې شوي دي. که چیرې په بڼ کې 9,672 ونې پاتې شوي وي، معلوم کړئ چې څومره ونې وچې شوي دي. موږ یو بڼ لرو، صحیح ده؟ یو بڼ لرو. په دې بڼ کې په اول کې 8,604 ونې کېنول شوې وې. خو وروسته له بېلابېلو دلایلو او لاملونو له کبله یو شمېر ونې وچې شوې دي، خو 9,672 ونې پاتې دي. صحیح ده؟ 9,672 ونې پاتې دي. په اول کې 8,000 ونې تقریبا کېنول شوې وې. ښه، اوس موږ تاسې باید څه شی پیدا کړو؟ څومره ونې وچې شوې دي. څومره ونې وچې شوې دي. موږ تاسې به دا پیدا کوو څومره ونې وچې شوې دي. ښه، څنګه یې اوس پیدا کوو؟ موږ تاسې کېنول شوې ونې لرو، پاتې ونې هم لرو. نو په دې پروسه کې څومره ونې چې وچې شوې دي هغه څرنګه پیدا کوو؟ ډېره اسانه ده. موږ تاسې که چیرې له کېنول شوو ونو نه د پاتې شوې ونې کمې کړو، ترې کمې کړو، تاسو ته وچې شوې ونې پیدا کېږي. صحیح ده؟ راځئ څخه دا کار وکړو. 8,604 ونې اول کې کېنول شوې، یو شمېر ترې وچې شوي دي له بڼوال نه، او 9,672 اوس پاتې دي. دا که چیرې موږ له دې نه منفي کړو، موږ تاسې ته شی راکوي، موږ تاسې ته وچې شوې ونې لاسته راځي. ښه، 4 نه چې 2 لاړ شي 2، له 7 نه چې 7 لاړ شي 0، 6 نه چې 6 لاړ شي 0، له 8 نه چې 9 شو کمولی، یا ورته راقرض کوو 18 نه چې 9 لاړ شي 9، او د 0 پاتې کېږي 9,002. په دغه بڼ کې موږ تاسې وینو چې 9,000 ونې وچې شوې دي. په لومړی کې 8,604 وې، 9,000 ترې کمې شوې، پاتې شوې 9,672 ونې. صحیح ده؟ دلته په امتحان په ډول هم وګورئ، 8,604 ونې مو درلودلې، 9,000 ونې ترې وچې شوې، 9,000 ترې کمې شوې یا وچې شوې. څو پاتې شوې؟ 9,672 ونې پاتې شوې دي. دا د امتحان د ازموینې په ډول تاسې دلته کتلی شئ چې موږ تاسې 9,002 ونې وچې شوې دي. بیا یې تاسو ته اوس درته تشریح کوم، ښه غوږ ونیسئ، ښه په تفصیل سره درته تشریح کوم چې دلته نه غلطي ونه شي، چې تاسې انشاءالله نور لوستونو کې د عبارتي پوښتنې په خپله حل کړئ.
په یو بڼ کې 18640 ونې کینول شوي دي. له مختلفو پیښو له امله یو شمېر ونې وچې شوي. صحیح ده؟ مختلف لاملونه لري. یو شمېر ونې وچې شوې. اوس فعلا که چیرې په بڼ کې 9672 ونې پاتې وي، معلوم کړئ چې څومره ونې وچې شوي. 18000 ونې مو اول کې درلودلې، 9600 ونې اوس لرو. یو څه ترې کمې دي، ترې وچې شوي دي که نه، بڼوال نه یا هر څوک چې هلته مسؤل ده. نو دا به څنګه اوس پیدا کوو؟ موږ تاسې اوس د اول کې څومره ونې کینولې وې، له هغو نه موږ تاسې پاتې ونې ترې کموو، بیا موږ تاسې ته وچې ونې پیدا کېږي. په اول کې چې کینول سوي وي 18672 ونې وې، اوس چې پاتې دي 9672 ونې دي. صحیح ده؟ داسې ترې کم کړو، 4 نه چې 2 لاړ شي 2، له 2 نه چې 2 لاړ شي 0، 6 نه چې 6 لاړ شي 0، 8 نه نشي کمېدلی، یا ورته راقرض کوو کېږي 18 نه چې 9 لاړ شي 9002 ونې اوس وچې سوي دي. او د ازموینې په ډول یعنې وګورئ 8604 نه چې موږ تاسې 9002 ونې چې وچې سوي ترې کم کړو، موږ تاسو ته باید پاتې ونې اوس را معلومې کړي. 4 نه چې 2 کمې کړو 2، له 7 نه چې 0 کم کړو 7، له 6 نه چې 0 لاړ شي 6، له 8 نه نشو کمولی، یا ورته راقرض کوو کېږي 18 نه چې لاړ شي 9602 ونې باید موږ تاسې اوس پاتې. ښه پاتې دي همدومره ونې که نه پاتې دي؟ آفرین، ښه ده. دا سوال هم حل شو. راځئ چې دویم سوال ته ولاړ شو. په دویم سوال کې موږ تاسو ته څه ویلي؟ هغه کوچنی عدد چې 7 3 5 6 عددونو څخه جوړ شوی، هغه کوچنی عدد چې 7 3 5 6 عددونو څخه لاسته راځي، له هغه لوی عدد څخه تفریق کړئ. ښه، هغه کوچنی عدد چې لاسته راځي له لوی عدد نه تفریق کړئ چې له همدغه عددونو څخه لاسته راځي. موږ تاسو ته په دې سوال کې په دویم تمرین د عبارتي پوښتنو تمرین کې 4 عدد راکړي دي: 7 3 5 6. او له دغه عددو نه موږ تاسو باید کوچنی عدد او لوی عدد، تر ټولو لوی او تر ټولو کوچنی عدد پیدا کړو، او وروسته یې بیا د لوی عدد نه د کوچني عدد تفریق کړو. صحیح ده؟ موږ تاسو نه د لوی عدد او د کوچني عدد تفریق غواړي. موږ تاسو له دغو نه څنګه عدد جوړولی شو؟ که چیرې موږ تاسو ته ولیکم چې 7 3 5 6 7355 دا یو عدد ده. که چیرې ولیکم 7 6 5 3 او یا 3 5 6 7، دا ټول عددونه دي که نه؟ موږ تاسو له دغه 4 عدد نه ډېر عدد جوړولی شو. خو دلته موږ تاسو نه 2 عددونه غوښتلي دي. له دغه عددونو چې له ټولو نه کوچنی عدد یې جوړېدلی شي، او له دغه عددونو نه چې له ټولو نه لوی عدد جوړېدلی شي، هغه پیدا کوي. د کوچني عدد لپاره که ځکه چې 4 عدد دی، دلته موږ زریز خانه درلودلی شو. که په زریزه مرتبه کې زه 7 وکاروم، د اوس کوچني عدد په اړه غږېږو، که د زریزه مرتبه کې زه 7 وکاروم 7 زره به وي که نه؟ که 3 وکاروم 3 زره به وي، 3002 یا 7002 یا 5002 یا 6002 به وي. نو په زریزه خانه کې کوم عدد د ټولو نه کوچنی ده؟ 3 او 3002 که نه؟ یا په سلیزه کې کوم عدد د ټولو نه کوچنی ده؟ له 3 نه مو ګټه واخیستله. که چیرې وکړو 3700 به وي په سلیزه کې که نه؟ که 5 کې کېږدم 3500 به وي، که 6 کې کېږدم 3600 به وي. نو 3500 له ټولو نه به کوچنی وي. وروسته له 5 نه بیا به لسیزه مرتبه کې که چیرې زه 5 نه ګټه واخیستله، 6 او 7 نه به ګټه اخلو. که 6 کې کېږدم 3500 به وي. صحیح ده؟ 6 له 8 نه کم دي، نو 6 به ګټه واخلو. او که بیا وروسته پاتې عدد وکېږدو، دغه عدد موږ تاسې 3500 له ټولو نه کوچنی عدد ده چې له دغو 4 عددونو نه جوړېدی شي. صحیح ده؟ ښه، او وروسته اوس لوی عدد پیدا کوو موږ تاسې. ښه، په لوی عدد کې موږ تاسې زریزه خانه باید کومه وي؟ موږ 4 خانې لرو که نه؟ 4 مرتبې لرو. زریزه کې که چیرې زه اوس
له 2 3 5 او 6 نه به ګټه اخلم که زه 2 کېږدم خو 2 زره به وي که 3 کېږدم 3 زره او څو به وي که 5 کېږدم 5 زره او څو به وي که 6 کېږدم 6 زره او څو به وي نو موږ تاسو لوی عدد پکار ده نو داسې یو عدد به ورته ږدو چې له ټولو نه به لوی وي نو کوم عدد له ټولو نه لوی داسې کېږدو 2 ځکه چې 2 زره او څو به وي که نه که 6 مو کېښودلی به وي نو 6 زره او څو به وي خو نو تاسو وینئ چې 2 زره او څو زیات ده وروسته له هغه نه که 5 کېږدم 2 زره او 500 به کېږي که 6 کېږدم 2 زره او 600 به کېږي نو 600 زیات دي که نه 2 زره او 600 به کېږدو وروسته له هغه نه پاتې شو 3 او 5 که 3 کېږدم 2 زره او 610 به کېږي 10 که 5 کېږدم 2 زره او 650 10 او 50 نه کوم یو غټ ده 50 معلومداره خبره ده نو اوس موږ تاسو که پاتې د آخر عدد 3 کېږدو 2 زره او 653 به موږ تاسو په دغو عددونو جوړېدو عددونو په سیټ کې له ټولو نه غټ عدد ده او دا له ټولو نه کوچنی عدد ده خو په اصل سوال کې موږ تاسو نه شی غوښتل شوي د دغو دواړو عددونو توپیر موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو له غټ عدد نه باید وړوکی عدد تفریق کړو هلته لوی عدد نه به چې 2 زره او 653 یي له 2 زره او 653 نه موږ تاسې کوچنی عدد چې 3 زره او 580 ده تفریق کړو 3 نه وکمولی شو که نه شو کمولی نشو کمولی نو یا ورته راقرض کوو 14 نه چې ولاړ شي څو پاتې کېږي 6 دلته پاتې دي 4 یا ورته راقرض کوو ځکه چې له 6 نه نشو کمولی 14 نه چې 6 لاړ شي څو پاتې کېږي 8 آفرین دلته څو دي 15 15 لاړ شي 0 ځکه چې یو قرض یې ورکړی و دلته پاتې دي 9 نه چې 3 لاړ شي څو پاتې کېږي 4 زره او 80 زموږ تاسې د دغه عدد نه د کوچني عدد د لوی عدد د توپیر عدد دی 4 زره او 80 نو هیله ده چې دا درس مو هم زده کړی وي پاتې تمرینونه به د عبارتي پوښتنې په راتلونکي درس کې ولولو نو د الله په امان